السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا ډول وهل دا څنګه دي؟ ځوانانو سپین ټول ورته څرخي. محترمه د جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، وایي هر هغه شی چې بني ادم انسان په هغه سره بازی کوي، ساعت تېروي، الله لعب ورباندې کوي، هغه باطل دی او حرام دي. ما سې له درو شیانو څخه چې غشی ویشتل دي او آس ځغلول دي، څانګه او ملاعبته اهله او بازی د خپلې ښځې سره کول، له هغې سره ساعت تېرول. نو شرعاً دغه شیان موږ ته اجازه شته چې څوک انداخ وکړي، نښان وویلي او یا د آس څانګه وکړي، آس وځغلوي. نو محترمه نور بازی او لوبې چې هغه که په ډاله سره وي، که په تلی درب سره وي، که په دریا سره وي، که په رباب سره وي، دا ټولې حرامې دي، الله په ناراضه کېږي، د وخت ضایع کول دي. حدیث امام احمد مسند جلد 4 صفحه 148 کې ذکر کړی ده او دغه رنګه حکیم په مستدرک جلد 2 صفحه 95 کې ذکر کړی ده. روایت د عقبه بن عامر رضی الله عنه څخه دی. نو محترمه مسلمانان د عبادت لپاره پیدا دي، ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیاره یو انسان مې د عبادت لپاره پیدا کړی دی. موږ په عبادت باندې مکلف یو، ساعتونه به بیا په جنت کې تیر کړو او سروزونه به بیا هلته واورو. خوند هلته دی. په دنیا کې باید سړی لاسته راوړنه راوړي، په دنیا کې باید سړی آخرت وګټي. موږ خو آخرت بایلو په دنیا کې، الیاذ بالله. دا څه بدبختي ده، سپین ږیري هم د هلته څرخي، ځوانان هم څرخي، یو ملایان نه دي ورګډ شوي، نور خو نو باره ګډه وډه ده. محترمه که تلی درب دی، که دریا ده، که ډول دی، که دا شیان دي، دا ټول حرام دي. محترمونو اجتناب ځینې وکړي. د واده خوشحالي دا نه ده چې سړی ډول راولي، د عیدینو د اخترانو خوشحالي دا نه ده چې سړی په اختر کې ډول راولي. سبحان الله، دا څومره د عبادت ورځې دي، دا اختر دا موږ په هغه کې ډلونه وو. د واده باید شکریا سړی ادا کړي، الله جل جلاله عبادت وکړي چې الله په موږ په کور کې خوشحالي جوړه شوه. او اوس خلک خو نو دا کورو ته هم ډلونه راولي او اوس دی شیان راووته، ډلونه ورته دی معلومیږي لکه د ثواب کار. سروزونه دي د نارینهوو پتې وراچولي، ښځې ورته څرخي، یو داسې لڅې لڅې غزلې کې ویل کېږي، کینې سړی په اورېدلو باندې هغه شرمېږي، خو دوی و ښځو ته ټیپونه غږوي، ښځو ته هغه سبحان الله. دا مروت څومره د پښتنو څخه اوس ولاړی، د غیرت څومره د پښتنو څخه ولاړی. واقعیت تاسې باور وکړئ که یو چا ته ووایه چې محترمه دا ستا ښځه ته به زه 11,000 روپۍ هم ورکړمه، دا دې یو غزل په کور کې ووایي، زه به په دا کوڅه کې ورته ودرېږم، وابې ورم، جنګ در سره کوي، وژنې دي، وایي دا ته څه وایه. خو د واده په ورځ باندې بیا د ده ښځې کیلور وي، موت ته جب ته بس غزلو ته پرېښي، ټول کلی د دې اواز اوري. زه دغه ته نه پوهېږم دا د خپلې ښځې اواز ولې په خلکو باندې خلک اوري. نو محترمو په دې کې ډېر احتیاط وکړي. دا هغه شیان دي چې الله په ناراضه کېږي او د الله رسول په ناراضه کېږي. د واده شکریا دا ده چې سړی په عبادت باندې ولمانځي، فقرا او مساکین راولي، قربان راولي، ښه ډوډۍ ورکړي، او که یې ښه منه ورکوي، ښایسته کوي، تلاوت قرآن کې وکړي، یاسینان کې ختم کړي. نو محترمو دا ډولونو دا شیان پرېږدي، الله ته مخ کوي. رسول الله وایي الله جل جلاله وایي که انسان ما ته مخه که، وایي زه به و انسان ته روان شمه. یعنې د ده حدیث څخه دا معنا که انسان ما و خوا ته میل کوي، الله وایي زه د رحمت میل ورته کوم، د رحمت دروازې ورته خلاصوم. نو موږ د رحمت دروازې بندوو پر ځان، د قهر دروازې پر ځان باندې راخلاصوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.